بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولای شو د نورو خلکو کوډونو یا پاسورډونو د هغو د اکاونټونو کوډونو یا پاسورډونو ته لاسرسی پیدا کړو؟ ډېر لنډه طریقه ده. هیله کوم چې ویډیو مو د خوښۍ وړ وګرځي. که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب او په څنګ کې د زنګ بټن هم ووایئ تر څو هره لومړی ویډیو زموږ تر تاسو پورې در ورسیږي او د خوښۍ وړ مو وګرځي. راځئ نو په ویډیو باندې شروع کوو. لومړی به تاسو کروم براوزر خلاص کړئ. کله مو چې کروم براوزر خلاص کړه، تاسو د کروم براوزر په دوسنګ کې دغه درې بټنې وینئ، په دو باندې په کلیک وکړئ. د دو نه به وروسته داسې یو انټرفیس تاسو ته واسي. د دو نه به سیټینګ ته راشئ. کله مو چې سیټینګ واسکه داسې یوه صفحه تاسو ته ظاهریږي. په دو کې به تاسو پاسورډز، یعنی دلته هغه کوم پاسورډونه چې کوم انټرنیټي اکاونټونه یې دي، مثلا بلاک چاین اکاونټ دی، پیپال اکاونټ دی، فیسبوک اکاونټ دی، مسنجر اکاونټ دی، ټویټر اکاونټ دی، انسټاګرام اکاونټ دی، ټول پاسورډونه یې دلته څنګه دي، په دې باندې سیو شوي دي. نو راځو مثلا دلته چې پاسورډ باندې کلیک وکړو، داسې یوه صفحه تاسو ته ظاهریږي. مثلا زه غواړم د پیپال اکاونټ څنګه وکړم، پاسورډ پیدا کړم، د دو نفر د دو پیپال اکاونټ پاسورډ ته لاسرسی پیدا کړم. نو دلته دی دا چې دی مثلا پیپال اکاونټ دی او دا یوزر نیم دی، یعنی هغه ایمیل دی چې په هغو باندې دغه پیپال اکاونټ جوړ کړی دی، او د لاندې چې دی دا پاسورډ دی. راځم په دو سترګه باندې کلیک کوم. دلته تاسو ته هغه کوډ رسي کوم چې دغه شخص د خپل موبایل سکرین ته ورکړی دی، یعنی کله چې دی غواړي خپل سکرین په هغه کوډ باندې واسکه، نو تاسو به هغه کوډ ورکړئ. دلته به زه دا کوډ ورکړم، کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کنټینیو نه وروسته دا کوډ څنګه شو، ظاهر شو. وروسته د دو نه تاسو کولی شئ مثلا دا ووایئ کافي، پاسورډ کافي، ایمیل کافي او دغه کافي. صحیح شو. د دې نه وروسته تاسو کولی شئ بدون د کوډ نه هر یو څنګه کړئ، واسکئ. دغه شانته ټول تاسو وګورئ. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. د لا زیاتې ویډیوګانو سره زموږ چینل در سره سبسکرایب